لا وين الدنيا ده خلاص ديك ولا لا يرى قدونا قطار ولا രണ്ടോ നമുക്ക് 3 മാസമാണെങ്കിൽ ഇത് ആവശ്യക്കാരാ ده غدا 3 മാസം എടുക്കാം എന്നിട്ട് پشپګنیمه پونیمه پاتنیمه پنهنیمه دا سلورم جماله دلته دونه غنه په دا مسجد بلال ما په خپل ما دا کو شهر دا سلور جمعه ته وشو دسی او دا اوس پنځم ته خلک ولاړ دی پنځم ته دا پنځم جمعه ته دنیا ون مخلوق ته شي دا پنځم جمعه دی فلسطین فصلی مې ونه مکیږي فلسطین د دنیا دا او دلته یو جمعه نه دی دا او بشمار دي خو خلک هم دومره چې څه وایم مکه یو منځ نه خدا ځینې خلک کیدو دا لکه چې وایي چې جومات ته راشي نو 2 رکعته واجب مونځ دی په تا باندې چې هغه ته کې د شکرانې نو دا خلک هغه کوي حالانکې د سجده ته لمونځ نه کېږي او دا دلته ځینې خلک کوي نو دا یو ورور ولاړ دی ستاسو دا وایم چې دا اختر لمونځ لکه ډېر راغلی دی د جومات ته راننوتو 2 رکعته شکرانې مونځ دا دو واجب ګڼي او په دې وجه باندې چې کوم دا 2 رکعته مونځ کوي دا دلته ټول دا کوي دا 2 رکعته شکرانې مونځ دا واجب دی د دوی د خپل فقه مطابق چې کوم دی موږ نه کوو خو دوی کوي که نه دلته ډېر داسې ده دی کوم چې دا د امام احمد بن حنبل یا دغه چې کوم دی ما چې دا پنځم جمع ده چې دلته پنځه پکې رالمه څلور مخکې شوي دي او دا لاندې چت دا اوس ډکېږي خلک راننوځي ثم خرجوا يردون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني بينهم فيرجعوا فغفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وطيب على آله وأصحابه أجمعين الدنيا دا هاي ستريت هاي ستريت ايست هاي ستريت دلته دا خلکو دا تیارې مهارې کړې دي دغه مزدار جوړ شوی جی السلام علیکم او ساده خبرې کوم د دې تیم سیند په غاړه باندې ولاړ یم دا وخت دا ماسخوتن 9 بجې دي او د اختر ورځ ده د اپریل 21 تاریخ دی د اختر ورځ هر سړی داسې لوکوټې په دغه کې تېروي په هله ګوله کې تېروي زما ذاتي طور چې دا ورځ داسې اکټیو خوښوي د مانځه نه پس بیا نو دغه ما دا مونځ نه پس بیا دغه شو بس لږ باران و خو دلته دا دغه دی دې ته دا چې کومه علاقه ده نو دې ته هغې ته چې کوم دی نو ویسټ منسټر آن امبیګمنټ وایي دا علاقه ده او دا چې دا تاسو وینئ نو دا د دې ځای پارلمنټ هاوس دی تاریخي چې دلته
دا ویل کېږي داسې چې دا ډیموکراسي واز بورن هیر دا برث پلیس دی د ډیموکراسي دا هغه ځای دی چې دا تاسو ته وښیم او دا ویسټمنسټر وایي دی ته دې وجې نه دا دغه دی چې دغه دا پارلمنټ دی او دغه دی دا ډېر داسې تاریخي ځای دی ډېر مزهدار ما چې زه تاسو ته دا وښیم دا ما تاسو په پته دا هغه دغه دی چې دا هغه د ډیموکراسي دا برث پلیس دی دغه دی او دې غړ ته چې کوم دی چې دا پل تاسو وینئ که نه دا پل دی نو دې ته ویسټمنسټر برج وایي دا دغه دې برج بیا ګڼه ده او د چې بیا پورې چې هغه طرف ته لاړ شي نو په هغه ځای کې په هغه بلډینګ کې چې کوم دی نو دغه دی دا کوم چې دا سمندري مخلوق دی دغه یو دغه دی هغه بس بیا یو بیل دغه دغه جوړ او دغه چې دی نو دې ته لنډن آی وایي زه نن دې له راغلی یم شرز داسته دا وښیم چې یاره څه دي زه د اختر ورځ په دې دغه کوم دا ماسخوتن دی بالکل که تیاره ده او صرف د دې دغه د لایټونه دي د دې دغه دی نور څه نشته او دا ګیر چاپېره دا خلک لګیا دی اکثر ځوانان دي ما په شان بوډاګان هم پکې نشته خو زما دغه دا دی چې یاره خپې دې کار کوي مازغه دې کار کوي نو یو ار ینګ پوه شوې دغه چې خپو دې کار پرېښود او مازغو دې کار پرېښود او دغه شپې پرېوتې نو بس بیا بوډا شوې او چې کوم پورې ګرځېدی شي او دغه شي او د خدای مهرباني د باندې نو بس بیا د جمدی او د جمدو عمر ته یې روا ده ځوانې بیا نو دا زه دغه په دې سیند په غاړه ولاړ یم یخ هوا چلیږي ډېره زبردسته او دا چې کوم دی نو دا دغه دی ډېره دنیا دلته راغلې ده او دغه کوي او تصویرونه وباسي او دغه کوي ډېر مزهدار ځای ده دا به تاسو ته ښیم زه به داسې ورځم په دې پل باندې او بیا به هغه تاسو ته ښیم چې دلته څه دا چې کوم دی نو دا دغه دی دا په دې دا کې زه راوختم دا وایي دا د دې ځای رکشي دي دا ځان له ډېرې مزهدارې دي او د دې ځای رکشې څه ډېرې مزهدارې او داسې چې څه وایم او دا په پیډل باندې ځي دا لکه په دغه باندې نه ځي په موټر باندې دا نه ځي دا نن زه دې له راغلم تاسو ته نن دا وښیم دا اختر په ورځ زه تاسو ته نن دا وښیم دا ډېر مزدار ځای دی دا ډېر زبردست او د لندن نایټ لایف نه زیاته مزیدارې په نسبت د ډے لایف دا د یو سیکرټ دی چې راته ووایم دا د لندن نایټ لایف دی دا دلته کې دلته زیاته ځوانه طبقه راځي دغه نه دا دی ګورئ چې په دې پل باندې زه په مخه باندې ځم دا تاسو ته ښیم چې دا څه دي دا ټول خلک دا تصویرونه وباسي دغه کوي او دا سلسله روانه ده ډېر زیاته زه تاسو ته ووایم چې اختر خلک څنګه کوي نو نن زه اختر دې له راغلی یم دا چې کوم په پل باندې روان یم دا پل دی لاندې ریور ټیمز دی د ټیمز سیند دی او دا پل دی دې ته چې کوم دی نو ویسټمنسټر برج وایي دا ډېر داسې تاریخي ځای دی خپل یو خاص تاریخ دی او دا د لندن د شپې دغه زه تاسو ته ښیم چې د دې شپه څنګه ده او د دې شپه هسې ډېره مزهداره دا کوم چې دا بازوقه خلک نه ډېر خبري ما په شان بې ذوقه نه دا ما چې زه نن تاسو ته د اختر شپه دا وکړم دا زه راغلی یم دا تاسو ته وښیم چېرې دا ټول خلک داسې خوشحاله په مزه کې دا دی زه دې ته ویسټمنسټر برج وایي زه په دې باندې روان یم
دی یو بل هغه دی ډېر سپېڅلی سینما دغه وکړو نو هغه وخت دغه مخامخ دا بل پل چې ښکارېده بلیک فرایز برج وایي دا سیکل والا روان دي دلته هر سړی په دا بلر لګولی دی کیمره لګولې ده چې دی د چا لپاره کار کوي که نه څنګه چلول دی ډېره ښکلې کیمره ورسره ده ډېر زبردست د دې ځای نه دا مزه ویني ډېره مزهداره ډېره خوندوره دا پای اوس داسې ښکاري او په دې ځای کې دا وایي دا د لنډنای خواته زه ولاړ یم د لنډنای دی دا چې کوم دا دغه دی دې ته د ساوث بینک لاین ورته وایي دا یې دغه جوړ کړی دی سپټ دې زبانې دا چې ښکاري که نه دا پارلمنټ هاوس دی او دلته لکه پارلمنټ واقعتاً یو مقتدره یو طاقتوره اداره ده ټول طاقت ته دې سره دی دا چې څه فیصله وکړي دا وایي چې یاره دې متعلق دا مشهوره چې دا د نر نه ښځې او د ښځې نه نر نشي جوړولی نور هر څه کولی شي دغه یو دغه د دې سره نشته نور دا هر څه کولی شي د دې متعلق دا دي خو دې سټیج ته دا داسې نه ده راغلی چې یاره دغه شوی دی د دې کوم چې د هاوس اف کامن دی د اووه سپیکره یعنې سپیکر زمونږ هغه ته هم هلته په دپا کې اووه سپیکره چې کوم دی نو پانسي شوي دي لکه وجلې شوي دي پوه شوې دا پس هغې دې سټیج ته خبرې را رسېدلې لکه دا هر څه چې کېږي دا یو پروسس یو عملي یو تاریخي په دې کې هغه خلک چې هغه غټ خلک وي هغه دغه یو څوک لیډینګ هغه سړی دی کوي چې هغه بهادر سړی هغه نر سړی او هغه دغه کولی شي دا داسې دغه والا نه لکه زما د اویاو کالو تجربه دا چې په پاکستان کې لیډر نشته دا پیمان ده دا ټوله بس د کرسۍ غلطي زه د سیاسي خبرې نه کوم خو دا مې د خولې نه ووته هغه ځکه دا بلډینګ مې ولیدو نو لږ د کتابونو په دغه کې لاړم دغه د شپې 10 بجې شوې دغه ګاډیال چې کوم دی دغه ډس کوي دا تاریخچن بورډ دو لګولی خو دې سره هم د اشتهاراتو والا خپل کار کړی دی خپل واړه اشتهارات یې پرې لګولي ګورئ وله دا دغه خلک په هر ځای کې دا ناټي پیپل دا په هر ځای کې پوه شو دا دلته چې کوم دغه ټورز اپریټ کوي لکه دا کوم چې دا کشتۍ مشتۍ کومې چلوي دا کمپنیانې که نه د هغو خپل دفتر دا ځای په ځای دا ګړي اوس موږ دلته ډېره دنیا راغلې ده ډېر داسې خلک راغلي څه کوي د دنیا مخلوق دغه وایي داسې دونه رهیړه راغلې ده دا د سکول دی کالج دی سره بس تورو خاطر دا دنیا د مخلوق راغلی داسې وایم دا روډ ورک چې کوم دی نو دا همیشه دلته د شپې کېږي دا یو دغه د لایک او سبسکرایب د بټن له ګوتې ورنه وړئ ګورئ اوبه هم چیچي